سلامونه لیکي هیلې احترامات د مزل مغاک خیر بنسټ مسؤله یم. زه نن یو ځل بیا یوه داسې کورنۍ ته راغلی یم چې د فقر او غربت سره ژوند کوي. نو له ما سره پاتې شي او د ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم مورجانې، څنګه یې ښې؟ وعلیکم السلام خیمه والله شما زمان مشکلات زیاده ځینې کراچیواني کوي یا معتاد د بالا د واخلم او دومره کوي چې هغه حیوانانو چلوي، خپل هم چلوي، که خپل پنځه لورګان دي، دوه هلکان دي او غریب عاجزه یې بچی دی. موږ سره که کومک وکړئ، تاسو سره خدای کومک وکړي. امین کې مورجانې د کور سرپرست نه لري؟ نه کومه ده، یو خاوند دی، هغه مړ شو، دا یو کاله کېږي چې مړ شوی. نور زامن د څه کار کوي؟ یو ځینې کراچیواني کوي، دا بل خو معتاد ده که دا خو کور کې نسته. هغه ورور چې اوس مهال تاسې ویډیو ګورئ ترې څه غوښتنه لري؟ هغه غوښتنه مې ده چې موږ سره ذره مرسته وکړي او موږ سره کومک وکړي چې دې مشکلات زموږ حل شي. یو منوړو راوړل یم، هغې له ورکوو، موږ ته واخلو. که موږ ورنکړو هغې وګوري مړ کېږو. موږ دوه هلکان دی، وایي پرېږده چې مور یې او هغې مکتب ووایي، مدرسه ووایي، کم وخت ځي کراچیواني کوي، خپل بچي ته راوړي. الله دې رحم وکړي. مورجانې تاسو دعاګانې کوئ، حتما هغه ورځ تاسې ویډیو ګورئ. داسې نه چې افغانستان د مشکلاتو سره مخ ده، هر څوک هم داسې دي. ګران هېوادوال، تاسې دغه موقع غواړو چې څومره د مشکلاتو سره مخ ده چې یو من غله اخلي نو نیم دوی اخلي او نیم خپل اولاد ته ورکوي تر څو هغه یې ځان ته وخوري. نو راځئ دغه موقع لاسنیوی وکړئ. دغه میاشت د صدقې میاشت ده، غواړو چې خپلې مرستې په شفاف ډول تر ارمانو کورنۍ ورسوو چې خپله مرسته مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 0 شپږ شپېته شپېته 942. نور مو وخت نه نیسم. الله مو مل، خدای په امان. هر چېرې چې اوسئ خوشحاله او اباد اوسئ. بیا هم ستاسې د مرستې